د مرګ نه وروسته په قبر کې سړی ژوندی وي او که مړ وي چې که تاسو خیال وکئ زمونږ دا ملک د هر قسم فتنو مرکز دی. یو فتنه پکې اوس بلا برپا کېدو والا ده چې ای په دین خطي دي چې د قبر عذاب نشتا او په قبر کې ژوند نشتا. نو ما دا خبرم تاسو ته عرض کړې وه چې دا خبرې به په دې ملک کې اچا نه وی کړې، خو که د دې ملک قانون صحیح وی، قانون صحیح وی او په مذهبي بغاوت باندې سزا ورکړې کېده، بیا به یې چا نه وی. عزیزانو مونږ صرف دومره کولی شو چې د مرګ نه وروسته ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلایل ویلي دي هغه د علماو فرض دي چې د قوم ته ووایي. که تاسو خیال وکئ د مرګ نه وروسته ژوند نشته، دا کمیونسٹ دنیا چې کومه ده دا داغي عقاید دی. او په پاکستان کې داغه ایجنټان ډیر زیات دي. نو هغه لګیایي چونکه زمونږ ملک کلی طور دین نه لري او دین نه عاری دی، قرآن او حدیث دې قوم ته زده نه دي، لا محاله هر یو بی دینه فرقه په دې قوم کې ډېر ښه کار کولی شي، ځکه چې هغه قوم کې ډېر ښه کار کیږي چې کوم قوم د خپل دین نه ناواقف وي. نو زمونږ عوام طبقه قطع نظر د مليانو نه دا د قرآن او د حدیث نه ډېر لري اوریه ورزی ورته ناستی، لیکن اوریدی صرف داغه وخت وی بیا ګنټه پسې په دماغ کې هیڅ شی نه ناست پوی پی نہیں چې دا ما څه اورېدلي وي یا د څه دا باله کیږي چې مسلمان قوم اول مذهب زده کی، عقاید زده کی، ځکه عقاید چې دي دا زده کول هر مسلمان ته فرض دی. عقاید دی نو زده، بنیاد دی یو شي نه پاس پې چې ته دیوال ووهې نتیجه دا چې سردلان دی به راوغورځي. عقاید چې دي دا بنیاد دی، او بنیاد نو قوم د قوم تباہی. عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند دې دپاره بل څه دلیل کېدی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه؟ بل څه دلیل کېدی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه
نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدی شي؟ که د پیغمبر فرامین اگر رښتیا نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي؟ عزیزانو قرآن ویلی دی کافرو به دا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملاوي. قرآن داغه جواب چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شي، مړ بم ورته نه وي، دا مړ نه دي، بل احیاء بلکې دوی ژوند دي، یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله، دوی ته رزق ورکړل کی دی خوشحال وی په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي. عزیزان د مرګ نرستو په قبر کې نعمتونه ملاوي ده، قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړې ده. دا چا ویلي دي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې باندې یو واقعه لیکلې ده چې عیسی علیه السلام یو مړی راژوندی کو. داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو، مړی به راژوندی کو، تپوس به د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي. نو هغه مړی به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چل. یو مړی راژوندی کو، د هغه مړي 4,000 کاله شوي چې مړو. عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر. وې صاحب نور خبر نه، خو چې مړ شم خخ کړم او خلق را نه لاړ. نو یو دوه کسان رال د الله د توحید تپوس را نه وکړو، ما جواب ورکړ، اغي لاړ. بیا نور کسان رال، اغي لاس را کو، ستړي مشي را سره وکړه، اغیم لاړ. دا لاړ کم طرف ته؟ خي طرف ته. زما په قبر کې یو کړکۍ وه، په هغې به راننوته او بیا به ووت. ماړه کې خیال وکړو چې ته څه کوې په دې تور سوړه کې چې پروت یې، تم ورپسې وځه. وی چې په کړکۍ زم ورپسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی، اعلی باغ دی، ولی پکې بیگی. نو ما خیال وکړو چې د مازیګر ټیم دی، مونځ کو. دام حدیث کې راغلی چې سړی مړ شي او خخي نو که نیمه شپه مي نو په قبر کې په ده زیړی مازیګر نیمه شپه دې خخ کو، او چې خلق تلار شي نو لاندې په ده مازیګر. دی وایي چې ما مټې ونغښتې او خیال مې وکړو چې اودس کوم چې مونځ وکړم. وی یو جنۍ راله او زه یې رستو نه ونیوم چې دلې مونځونه نشته، اودس مه کوه. وی ما ورته وی چې مونځ څنګه نشته، دا ته څه وایې؟ وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکه چې سپېړه مې ورکه، د هغې غاړه کې هارو، هغه هار اوشلېدو. چې اوشلېدو جنۍ زه کلک ونیوم چې اودس به هله کوې چې دا هار ماله جوړ کړي. وی کېناستم، د تار یو سر هغه جنۍ ونیو او یو ما ونیو، مرایم پکې اچولې او خپلو کې خبرې کولې. هغه هار لا نه و پیرلی شوی چې تا آواز وکړو زه بار راووت.
سلور زرا کاله پکې تیر شي. مولانا وی ہزار عیش تصدق کو نمز قطرہ غم، ہزار عیش تصدق کو نمز قطرہ غم، کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق. وہ زرگنا خوشحالی دے د یو ساس کی د غم نہ قربان شي. عیش او خوشحالی هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده، پویم نشي او پې وخت تیر شي. او غم چې یو ساعت در باندې راشي نو تیر شوي سونه کاله خوشحالي دی بیا هېرئ. ته بڑا کیوے چې تا خوشحال لا کلوی. نو زما عزیزان د قبر معاملہ چې دا الله پټه ولې ساتلې ده. پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ دی پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې، پکار دے چې دا خلقو کته دے پټ ساتلو کې راز څه دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی په یو دو قبرونو تیر شو، واپس را وګرځېدو. صحابه ته یو فرمایل چې واورئ هما يعذبان، دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي. لیکن په ظاهر سلوه ګناه نه و چې دوی په خدای نیولې دي، لیکن دا غبې نیازي ده. یو دو ګناونه دې دواړو کې وو په الله سخت را نیولې. اے صحابو کده دې وجه نه وي چې تاسو به بیا مړه نه خخوي پزمکه کې، نو ما به اوس خدای ته ویلی وي چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې. او یاره مې دادا چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه رسته په قبر کې دا سختۍ دي، نو مړه به بیا خخوي نه، بار به پروتی، نو د دنیا نظام به ټول خراب شي. نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب. متقی قرآن وی چاته وی الذین یؤمنون بالغیب. نو اعتبار هغه ایمان لئی چې هغه ایمان بالغیب وي. چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے چې صحابه دا دو مړي چې دي دا یو د تشو متیازو نه با ځان بچ نه ساتلو. تشو متیازې به چې وکي او دس به نو چولو هغه ساس کی به په بدن پریوته، نو د مرګ نرستو الله په دې رانیولې. او بیا یې فرمایل چې استنزهوا من البول. اے صحابو تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ، ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولې. څوک ویلی شي یو سړی ماته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډېر رونی وو. ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډېر نومونه دي، خو یو نوم یې پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا،
بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډیر زیر راځي کمزور یم منځ نشم کوله لکه زما د پاره د دې منځ معافي ته وغواړه چې راته معاف. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې دسې وی ورته وای چې منځ مکوه معاف. سورځ تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وایا چې لګا خپل غوندې نامې خو دې ډېرې دي خو یو خپل نامه راته وښایه چې ستا نوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دې ووایه چې هغه وایي چې زما ښکلی نوم چې دی بې پروا دی. چې مور ته دا ټکې وکړو مور یو وای نارې کو د کټو کوزه وغورځېده وی بچیا والله که زه بیا مونځ قضا کم. ویلې ولې؟ وی د هغه نوم چې بې پروا دی نو که قیامت کې مې راونیسي زه به یې څه وکړم. څوک ویلی شي چې دا ولې؟ چا مجال دی چې خدای ته وایي چې دا ولې؟ پاکستان کې وګوره ثابته اسمبلی ده 300 کسان. زمونږ صدر صاحب وایي چې دا بل پاس کوي چې 8 کاله مې څه کړي دي دام روا راتلونکي 5 کالو چې څه کومه دام روا دا بل پاس کوي. ټولو خړې خولې نیولې دي اوس په پرتګي نه پوهېږي چې وکړو نو څه وکړو. یو هم سړی دی نن ستا د ټول ملک 300 ممبران ورته کړت نشي کولی. نو یو خدای چې د ټول کائنات مالک دی د کومې مور راوړی به هغه ته کړت وکړي وبه ویلی شي. نو خدای دې تاسو ته خیر پیښ کړي مونږ ته خیر دی انشاءالله. ملیانو ته ټول عمر خیر په جماعت وی هیچ آفت نه رسد گوشه تنهایی جماعت له بلا نه راځي او ملا د جماعت نه نوځي. مونږ ته خیر دی د ځان خیر غواړي. یو بل آفت در باندې نازل شو د دوایانو کپنه یې وګوره پرسنټیج یې کم کړو. اوس په دې خو پوهېږي که نه چې دوایي ګرانه راکړه دا چل خو درځي. څوک راشي دا د مولیانو دکان دی ځکه یې دوایي ګرانه راکړه. یعنی که ګیر خریلی په دا سپېږمو کې کوتک در ومنډي خیر دی خو که مولا هسې دغه وکړه دا د مولیانو دکان دی. دا مولیان به ستاسو کپۍ چیچي تماشې به کوئ د ځان دوی به په ډبکه ناست دي او تاسو به خدای رانیولي یې. دوایي دنیا وګوره پرسنټیج کم شو. چې پرسنټیج کم شو کارخانو والا خپل پرسنټیج کم دکاندار به اوس د روپۍ شی په 3 خرڅوي. اله به دکان کې دی شي او دکانداري به کېږي که نه به کېږي. خبر یې تاسو پوهېږئ چې څه پرسنټیج کم شو یا پرسنټیج څه ته وایي په دې پوهېږئ؟ خبر نه دا بل عذاب در باندې نازل شو. اوئ د ملک وزیر صحت تا چې دا ولی دې داسې وکړه؟ کارخانو والا راونیسه سر لاندې او خپې پاسې ځوړند کا چې دوایي دی ولې ګرانه کا او پرسنټیج دی ولې کم. ولې تاسو نه یې اورېدلي په دې 10 کاله کې چې یو سرمایهدار دی حکومت رانیولی او ځوړند کړی؟ اورېدلي هم دي چېرته؟ دا م اورېدلي غریبان رانیسه دغه داسې ورته وایي
خوار رانیسا چابڑی مار رانیسا سبزی والا رانیسا غټي غوخي والا رانیسا دا الا کافر دے الا کافر دے سرمایدار ولا دوی لاس نه دی وړې تر اوسه کارخانه‌دار ولا لاس نه دی وړې تر اوسه ارزانی په ملکی په غریب نیو ناراضي ارزانی په ملکی په سرمایدارو نیولو باندې راځي ګرانی غریبان نه راولي ګرانی سرمایدار راولي د پاکستان قومه په خړ سیلاب یوړې شي په خبره ځان پوي کوي لګ غوګونه کولاو کوي چې دې سرمایدار او تاسو تکی و خوړي